کو یو سړی غسل کوي او هغې نه وړاندې اودس ونه کي د غسل سره اودس کیږي او که اودس ورسره نه کیږي. مثلا ما غسل وکړو خو د غسل نه وړاندې ما اودس نه دی کړی، آیا هغه اودس مې وشو که نه؟ که د غسل نه بعد به بل نوی اودس کومه؟ جواب د دې خبرې دا دی، ګورئ اودس دې ته وایي چې سړی لاسونه ووینځي، سړی مخ ووینځي، سړی خپې ووینځي او په سر باندې مسه کوي. نو کله چې تاسو غسل کوئ که نه، نو په دې غسل کې مخ هم وینځلی شو، لاسونه هم وینځلی شو، د سر مسم پکې راغله، خپې هم پکې وینځلی شوې. نو که یو چا غسل وکړو او د غسل نه وړاندې اودس نه دی کړی، دوباره بېرته بیا اودس کولو ته ضرورت نشته دی. البته مسنون طریقه دا ده، د نبی علیه السلام معمول دا دی چې نبی علیه السلام به کله غسل کوو، د دې غسل نه وړاندې به نبی علیه السلام داسې اودس کوو لکه څنګه چې موږ او تاسو مونځ ته اودس کوو، داسې اودس به کوو. نو که چا غسل وکړو او د غسل نه وړاندې اودس نه دی کړی، نو په دې غسل کې د هغې اودس شوی دی، دوباره بیا اودس ته ضرورت نشته دی.